طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې یو د ملي مقامات د جبهه وایي په شا تنبول شوي. په پنجشیر کې د طالبانو او د مقامات جبهې جګړې 15 ورځې ته وغځېده. دواړه لوري هلته د روانې نښتې په اړه بېلابېل روایتونه لري. طالبان وایي د پنجشیر مرکز ته نږدې شوي او په بېلابېلو برخو کې پرمختګ کړی. د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وثیق ازادي راډیو ته وویل وسلوال یې له 4 لوریو د ولایت مرکز ته نږدې شوي دي. د پنجشیر په اړه وروستي معلومات دا دي چې مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی او له 4 خواوو د ولایت مرکز ته رانږدې شوي دي. مجاهدینو خپل عملیات ډېر ورو روان کړي څو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د طالبانو د لوړپوړی چارواکی کڅوم وایي چمتو دي چې هلته روانه شخړه د خبرو په وسیله پای ته ورسوي، خو ټینګار کوي چې ډېر ژر به د ولایت ونیسي. په سیمه کې سرچینې وایي طالبانو تېره شپه د پنجشیر په څو سیمو پراخ بریدونه وکړل او د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې. د ملي مقاومت جبهه وایي په دې بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې ډلې یو شمېر غړو د طالبانو د کلهبندۍ ترڅنګ د نږدې 150 وسلوالو د وژلو خبره کړې. د دې جبهې یو سیمه ییز قوماندان توفیق الله رساخ ازادي راډیو ته وویل د خواک په نوم یوه قریه یې نیولې خو مرګ ژوبله یې 150 تنه ده. تر اوسه یې له هغې سیمې مخته تګ نه دی کړی. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وثیق دا د دوی ضد تبلیغات ګڼي. وایي له پنجشیر په ګڼ شمېر هغه کسان چې له دوی سره یې جګړه کوله تښتېدلي دي. خو د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود بیا د طالبانو پر ضد خپله مبارزه نه ماتېدونکې بللې. مسعود په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي هیڅکله به د ازادۍ او عدالت لپاره له خپلې پیل کړې مبارزې لاس په سر نه شي. هغه زیاتوي ماتې یوازې هغه مهال شونې ده چې له خپلې مبارزې لاس واخلئ او ستړي شئ. خو د هغه په خبره زموږ خلک هیڅکله نه ستړي کېږي او د یوه اباد خپلواک او آزاد افغانستان د جوړېدو پورې به یې مبارزه روانوي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو لخوا د پنجشیر د محاصرې په دوام هلته پر خلکو برېښنا پرې شوې او مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی. له سیمې خلک وایي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ژر به یې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی محدود شي. پنجشیر یوازینی ولایت دی چې یو شمېر اوسېدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی او له دې ډلې سره یې د یوځای کېدو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ یوې حل لارې ته د رسېدو په اړه خبرې هم وشوې خو پایله یې ورنه کړه. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.